نوم مې عبدالواجد دی او موږ اوسېدونکي خاص د خانوزۍ څخه یو. کوم ټایم چې چاودنه وشوله په دې موقع موږ هلته موجود نه وو. خیر چې موږ ورغلو نو د هغه خوف په ایریا سپېل شوي ولو، هلته چې ولو دوې وې او فایر بریګیډ رارسېدلی وو او هلته چې کوم انسانان په خون کې لطفت ولو. نو بیا چې موږ سیول هسپتال خانوزۍ ته راوړل، هلته چې موږ وکتل نو انسانان تقریبا ډېر شهیدان شوي وو، 11 تقریب شهیدان شوي وو. په دې کې زما خپل 3 ماماګان شهیدان شولو او په دې کې چې کوم زما خپل 3 ماماګان هغه اوس هم زخمیان دي. په زخمي حالت کې دوی موږ راوړل ټراما سنټر ته. تقریبا مطلب ګرس خو زه شمېر نه شم درکوی چې زه وګورم تقریبا 12 14 چې کوم زخمیان دي دا موږ راوړي. مړي هم 10 تقریب دي، 8 شي 9 10 دي، مطلب موږ هغه ټول تعداد یې نه دی رامعلوم، خو دغونه دي چې موږ حساب ورته کړی. په دې کې زموږ د خپل کلي د علاقې شاوخوا یو څوک مړه دي، یو څوک زخمیان دي. په دې کې زما چې کومو 3 ماماګانو، یو ماما مې زخمي دی، 3 مړه وو، د هغه چې کوم بچیان دي هغه 2 زخمي دي.